دا چمن دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ. دا پوله نن د هغو خلکو شایده ده چې خپل ټول ژوند شاته پرېږدي. ټرکونه یوازې سامان نه وړي، بلکې یادونه، کورنۍ او د کلونو ژوند هم ورسره بار دی. هغه خلک چې نه په خپله خوښه راغلي وو او نه اوس په خپله خوښه روان دي. عبدالقادر چې یو 50 کاله یې په بنو کې ژوند کړی و، د نامعلومه راتلونکي پر لور روان دی. په دا کې به ټول عمر یو کم 50 کاله مې دلته تېر کړي. بچیان مې دلته پیدا شوي دي، دلته لوی شوي دي. دا مې تره زوی دی، دغه بچی شپاړسم به په پس کړي. په دا یوه پښه مه پرېږدئ، دا مې راز کا بس. خو نن موږ یا رزق تمام یا چې هر څه وشو کنې موږ زړونه نه تلل. ما دلته کیرې جوړ کړی و، ژوند زندګي به هم جوړه وه. دغه خلک کنې اوس وړي تر راوړم چې موږ سره څومره خلک قربانۍ کړي دي. دومره ښېګڼې موږ سره خپل خلک نه شي کړی. که موږ سره چې دی کړي دي یا یې موږ سره قربانۍ کړي دي یا یې خدمت کړی، بس ویډیو در از کم سړی ته لګوم چې ویډیو به ووینئ. موږ سره ډېر ښه وه، زیات ښه په شکل نه پوهېږي چې په موږ څه وشوه. یا مې رزق دلته تمام دی یا خدای ورته جوړه وه، بس نه پوهېږي نهسي چې دا څه حالت پېښ شو. په میل مې 12 کسان نه ځای مې نشته، ړنګ دی، خج پچ دی. د هغه زوی کامل خان چې د سیاسي علومو زده کړې کړي دي، وایي د ده راتلونکی هم اوس بدل شوی دی. بره افغانستان کې د ورګون یو پکتیکا دلته مونږ پولیس والا چې کوم هغې تنګولو ډېر زیات. زمونږ نور چې کوم هغه و تر زمانو هغه یې هم نیولي وو. هغه اوس د 2 ورځې کېږي را خلاص شول، هغه یې هم ټول نیولي وو. هغې پس مونږ ډېر کوشش وکړو، بس شکر بیا هم خلاص وو. بره چې مونږ وطن ته روان یو، بره هېڅ ځای هم نشته، بس دا دې روان یو د الله په هیله باندې. او مشکلات دلته مونږ ته ډېر زیات، حالانکه ما دلته BS پولیټیکل ساینس هم وکړو. ما دلته به د دې وطن به مونږ خدمت کوو، بس هغې موقع یې نه کړه را اوس نو خپل وطن ته روان یو، اوس خپل وطن به خدمت کوو. عبدالله چې 40 کاله په کراچي او کوچلاک کې تیر کړي، وایي دا پریکړه ورته ډیره سخته ده. راغلی وم ډېر کوچنی راغلی وم، وروره زیاتې د هلته وخت تېرېدی کراچۍ ته ولاړم. 10 کاله مې په کراچۍ مزدوري خواري کوله. وروره بیا راغلو دغه کوچلاک دی، وروره کور دلې و، زه به یې هغسې یې کار بتلم. وروره اوس حالات سره خراب شو، زیاتې روان یو که خیر وطن ته. یا کور مې په کرایه و، وروره کور په کرایه و، بس کله بزګري کړې، کله روزانه کړې، دیاړي کړې. وروره خو بس دغه کار یا خپله په خوښه روان یم. وروره خو دا خلک مې ولیدل چې یاره تګ یې کړه، نو اوس په سبا خو تام ته ځي، نو موږ هم روان شو. وروره کنې زړه مې نه غوښتې ولاړه که خپل خاورې چې پرېږدم، دغه یې زور یې راکړو. ولې کوچنی پسکې راغلی و. په دې کیم کې ښځې ډېرې خبرې نه کوي، خو د هغوی سترګې د اوږدو بېوسۍ کیسه کوي. ماشومان یې په غېږ کې دي او د نامعلومه سفر لپاره انتظار کوي. ډاکټران د هغو معاینه کوي، خو تر ټولو لوی درد د بیلتون دی. اکثره خو دلته چې زموږ سره د اعصابو بیماریان خو بیخي ډېر دي، او نور خو نور سیزنل بیماریان دي چې د خیبر پښتونخوا څخه د پنجاب څخه او د سیند سره روان خلک په دا لارې ماشومان ورسره یا زکام سي یا ټوخی سي، یخې ووهي، یا په هوټل کې چې داسې بېکاره ډوډۍ وخوري، هغه در نس در خولې لسې هیزه ورته وسي، او یا داسې په لارې څوک را روان وي در ګاډي رایله سي، خوش سي، یو اکسیډنټ وسي، یو لاس یې مات سي، پښه مات سي، سر مات سي. دا اکثره دا ناجوړیان دي. او کم چې دا کرونیک ناجوړیان دي د وخت سره رواني، هغه خو دي بار موږ ته منشنوي، خو زموږ سره هغه سہولیات چې کم دي هغه لیمیټډ ریسورسز دي. موږ کوشش کوو چې په لیمیټډ ریسورسز کې د دې ښه درملنه وکړو. په دې کاروان کې داسې زاړه او ناروغان هم شته چې حتی د سفر توان نه لري. ځینې دوامداره درملنې او پاملرنې ته اړتیا لري، خو بیا هم د ستنېدو لپاره اړ شوي دي. خو د 40 کاله تېر کېږي، د شپرخان نامېږه او ډېر فلایټ هم تېر کړی دی. د خاک نه ډېر مطمئن یي، د عوامو نه ډېر خوشحال یي. هغه نه بعد ټاون د میل دغه تورني څنګه مې ژوند کړی دی، او سپرکي ورته وایي ډېر به نه خوشحال یو. الله دې اجرونه ورکړو، خدای پاک دې کامیاب کو، ډېر په خوشحالۍ باندې راغلی، خدای دې خفه نه کو. 40 کاله کېږي کار خو داسې و چې یا کورونه چې مې پرې شی دی، غوم په ولې دی، زم په ولې او مشقت مې کو، پرکټې برګر نه و. داسې مې چې ښه مزدوري ښه خوشحال وي، چې دا حکومتونه راغلل چې په خپل وطن دریمي. مرستندویه اداره وایي چې دا بهیر یوازې فزیکي نه، بلکې یو ژور رواني بحران دی. د دوی په وینا دا خبرې د بدلون کولی شي چې د زرګونو کسانو پر ذهني روغتیا اوږدمهاله اغیزه وکړي.
په دې کیم کې خلک ثبتیږي، انتظار کوي او بیا د پولې هغه غاړې ته لیږدول کیږي. دا بهیر منظم ښکاري، خو در هر نوم در شا یوه بشپړه کیسه پرته ده. چارواکي وایي چې تر اوسه د 5,70,000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د دې خلکو لپاره یوازې یو سفر نه دی، بلکې د ژوند هغه فصل دی چې په ناڅاپي ډول پای ته رسیږي. چارواکي وایي د چمن د پل د لارې څخه د 5,70,000 څخه زیات افغان کډوال خپل ملک افغانستان ته ستانه شوي دي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن.